السلام علیکم ستړي مشه درنو اوریدونکو هیله ده چې تاسو ټول به ښه اوسئ. په تیره برخه کې تاسو د 4 نفر پولیسي ناول 40مه برخه اوریدلې او د 40مې برخې په پای کې تاسو اوریدلې و چې رامین لا دینا څخه غوښتنه وکړه چې باید لاړ شي، خو ادینا ورته د تګ اجازه نه ورکوله. خو رامین ورته ویل چې لاندې 2 کسان راته منتظر دي. ادینا ورته وویل چې ته اوس نو په ما باندې باور نه لري، نور نو د ودانۍ پر شاوخوا 2 تنو ته د پیرې اړتیا نشته دی. رامین بیا د رئیس په اړه پوښتنه ځینې وکړه او ورته وویل هاربرت او تیلوري په اړه ډېر غږېدل، ته یې باید وپېژنې چې څه کاره دی او چیرې دی. ادینا ورته یو شیطاني مسکا وکړه. بیا یې ورته وویل د رئیس پېژندل درته ډېر ارزښت لري که نه؟ تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه، دا چې په نوې برخه کې څه کېږي ملتیا مې وکړئ. رامین ورته وویل هو ښه نوم یې وایه، ولا زه هم تا غوندې یم. بیا دې پیل وکړ، باور وکړه زه هېڅکله دروغ نه درته وایم. د رئیس نوم مې تر اوسه د هربرت او یا تیرور له ژبې نه دی اورېدلی، یوازې دومره خبره یم چې شفري نوم یې سپین نسرین دی. په حیرانتیا مې ورته وویل سپین نسرین خو یو ښکلی او لطیف شفري نوم دی، خامخا باید ښځه وي. وی خندل او وی ویل ستا زړه غواړي هربرت او تیلور هم ښځې وبولي، خو سپین نسرین یو نارینه دی او په CSI شبکه کې کار کوي. کاپاته ټولې لارښوونې او شفري ټیلیګرامونه د سپین نسرین په لاسلیک مخابره کیږي. ومې ویل سپین نسرین په حقیقت کې هماغه تښتېدلی ډاکټر کروتروپیک دی چې د هغه له نامه څخه په ګټه اخیستنه یې دا ټوکه پیل کړې ده. نور باید سر له نن څخه په سپین نسرین پسې شم، بله چاره هم نه لري. خلک کومه یې پیلوي؟ له تیلوره. په حیرانتیا یې وپوښتل څه له تیلور سره لاس او ګریوان کېدل غواړي؟ په ارامۍ مې وویل ستونزمنه ده، خو هغه یو جنایتکار دی، څه پروا کوي؟ زه هم د هغه غوندې قاتل کېږم. ادینا بیا وویل څه ډول یې پیلول غواړي؟ تر اوسه مې د کار نقشه نه ده کښلې، سبا شپه دې خبروم، کار یې نور خلاصېږي. اخر خپل سیال هم باید وپېژنې. په ځیر ځیر یې ما ته وکتل. ښه زه هم ځم، هغوی منتظر دي. له کټه راکوز شوم. ادینا هم راښکته شوه، سترګو ته یې راوکتل. وی ویل خو ژمنه مو داسې نه وه. کورتۍ مې له چوکۍ راپورته کړه. ومې ویل هو پوهېږم، نن شپه مې دي یوازې د خوب له خونې سره ځان روږدی کاوه. ته داسې خبرې کوې چې تر اوسه هېڅ نارینه نه وي راته کړي، او ته هم داسې ښځه یې چې بېلګه مې دي تر اوسه نه ده لیدلې. خو ما یوازې په ما پورې د تړلې موضوع په اړه خبرې کول در سره غوښتل. یاد دي دي اوس یې د ویلو وخت را رسېدلی، دا اورېدلو زغم یې لرې او که دې یوې بلې ورځې ته پاتې وي. کورتۍ مې واغوسته او ومې ویل د دې موضوعګانو په اړه چې هر څومره راته ووایي نه ستړی کېږم، نو یوازې دې بل څه ستړی کوي؟ نه هغوی ته مې هم زغم ډېر دی. ادینا وویل زما سره باید مرسته وکړي. ومې خندل او ومې ویل تر اوسه دې لا داسې څه نه دي ویلی چې زه پکې څه پوه شم. ښایي غواړي د تیلور او هربرت له منګولو دې خلاصې کړم. نه دا موضوع نه ده. نو څه ده؟ وی وایه. غوږ شه. 2-3 میاشتې وړاندې مې CSI شبکې ته یو لیک واستاوه. په 2مه نړیواله جګړه کې مې د څارګرۍ سازمان لپاره خپلو رتبو او شالید ته اشاره پکې وکړه. له هغوی څخه مې د بیا مقررېدو غوښتنه وکړه. ومې پوښتل ښه څه ځواب یې درکړ؟ منفي. یوه ورځ یو نفر راپسې راغی، یو ځای ته یې بوتلمه. هورې 2 تنه نور راته منتظر وه چې وروسته مې یو وپېژند. همدا افسر لیندین وه. د هغه بل نوم د لیندن له خولې واورېد. مینډل نومېده. نوموړي راته وویل چې د CSI سازمان جاسوسي برخې ته مې د بیرته راتګ امکان شته. همدا؟ هو. نو غوښتل دي چې څه به یې راته ویلي وي؟ زه څه کولی شم؟ ته ډېر کارونه کولی شي. همدا مرسته چې زه یې در سره کوم زما خپلې پخوانۍ دندې ته د بیرته تلو لپاره بس نه ده. په خندا مې وویل باید مرسته را سره وکړي. باور وکړه چې له دې ژوند یو کابارا کې له سندرو ویلو څخه تر پوزې راغلی یم. ما له هغې ماجرګانو ډک ژوند سره عادت نیولی. دا څو کلونه مې هم په ډېره نارامۍ تیر کړي. کله چې مندل منفي ځواب راکړه ناهیلې شوم، خو ستا سره ملګرتیا مې بیرته هیله را ژوندۍ کړه. د څه شي هیله؟ چې بیرته خپلې پخوانۍ دندې ته وګرځي. اوهو همدا مې یوازینۍ هیله ده. نو له همدې عمله د تیلور او هربرت رسوا کولو ته تیاره شوې؟ وی ویل او ډیر نور شیان. ستا سره مې د ملګرتیا باید یو دلیل درلودلی. ومې ویل هو ته سم وایي، اخر له کوم دلیل پرته خو خیانت نشي کېدلی. په غوسه یې راته وویل پر دې ته د خیانت نوم ږدي. ما ورته وویل غوسه کېږم، موخه مې ته نه وي. همداسې مې وویل خو ستا چې هر څه زړه غواړي وایي، هدف هم نه لري. نه بابا داسې هم نه ده.
د کتوله اندازې ښکارېده چې لا یې غوسه نه ده تللې. مسکا یې وکړه او ویې ویل ستا څخه مې د دې خبرې تمه نه لرله. زه خپله په دې کار کې غټه شوی یم. که ما غوندې یو څوک چې یو مهال یې ستا دنده لرله په زور یې بلې شبکې له ځان سره کار ته اړ ایستی وی او اوس په یو نه یو ډول د هغوی له شر ځان خلاصول غواړي، ستا په نظر دا خیانت دی؟ تا ته ویمه همداسې چې سترګو ته مې وکتل ومې ویل دا نه خیانت دی او نه چوپړ. لامل یې یوازې له هغوی څخه غچ اخیستنه ده، ځکه تیلور ستا ملګری کلوتروپیک وژلی او وروسته یې هم ته خپل سازمان ته د کار لپاره مجبوره کړي یې. هغه زه وګواښلم، ما یې په خپله خوښه وړاندیز ونه مانه. پوهېږم ادینه، خیر له هغه څخه د غچ اخیستنه خبره ترمنځ ده او اوس غواړي چې زما په مرسته خپلې پخوانۍ دندې ته وګرځي. که همداسې نه ده نو ته ووایه. هو همداسې ده. ښه خیر، موږ دواړه تقریبا یوه ټاکلې موخه څارو. په خندا یې وویل زه خو ستا سره په سیالۍ کې نه درېږم. CSI ستا په ټاکنه کې نه ده تېروتې. د دروازې خواته لاړم، ودرېدم او ومې ویل سبا شپه دې له یاده ونه وځي. په لومړی شمېرنیکس کې راته منتظره اوسه. دې خبرو منځ ته یې رامنډه کړه. ویې ویل نه، هغه ځای زموږ دواړو لپاره خطرناک دی، په ځانګړې توګه ستا لپاره. زما په کیسه کې مه کېږه، همالته دې لیدنې ته درځم. آیا ته د شپې یا ورځې او هر مهال له خوا له تیلور سره تماس نیولی شي؟ هو، هغه مې تقریبا هره شپه د لیدنې لپاره لومړی شمېرنیکس ته راځي. له دې خبرې څخه د موخه څه وه؟ هېڅ. فکر مې وکړ ښایي سبا شپه د ښاغلي تیلور شتوالي ته اړتیا ولرم. څه نقشه دې ورته کښلې ده؟ سبا شپه پوهېږې ژر تر ژره باید لاس په کار شي، البته ستا لپاره، ځکه ته هم له هغوی سره تر ډېره سازش نشي کولی. تیلور ستا په وسیله زما په لومه کې ایستنه غواړي. زما هم همدا نیت دی. ته یې څنګه بولې؟ ته خپله پوهېږې. هو پوهېږم، ته هېڅ مسؤلیت نه لرې. تر دې وروسته یې پر ما د 4 نفر پیژندنه هم یو بل مهال ته پرېږده. ادینا وویل ښه دا و چې سپین نسرین دې یاد کړی وای. ومې ویل توپیر نه لري. ډاکټر کلوتروپیک 4 نفر یا هم سپین نسرین، درې واړه یو دي، هغه هم سختګي. اوږې پورته واچولې. ویل پوهېږم چې ورته نږدې کېږي، خو ویرېږم نه، ځکه ډېر ډاډ در باندې لرم. په خندا مې وویل دا هم زما سره د مینې له امله. ویل تر اوسه لا نه ده څرګنده. خدای په اماني مې ځینې واخیسته او له پارتمان یې راووتم. د زینو په سر کې مې د ارتباطي دستګاه په مرسته جان او فریدریک خبر کړل چې زه له ودانۍ څخه د راوتو نیت لرم. وروسته پر زینو پر راښکته کېدو شوم. پر لار مې هغوی ته وویل چې شاوخوا ته پام سره موټر د ودانۍ مخې ته راولئ او دستګاه هم پرانیستې پرېږدئ. د موټر د خوځېدو غږ مې له دستګاه څخه واورېد. په چټکۍ سره ښکته شوم. موټر چې د ودانۍ د دروازې مخې ته راورسېد ور وختم. موټر وخوځېد. له هغوی څخه مې وپوښتل کوم څوک مو په دې شاوخوا کې ونه لید؟ جان وویل نږدې 1 ساعت وړاندې 2 نفره له ودانۍ څخه راووتل. ومې پوښتل هغوی مو وپېژندل؟ فریدریک وویل نه، ما او جان یو هم نه پکې پېژندی. تاسې څنګه؟ ومې ویل زه هم ستاسې په شان، خو ټاکلې ده چې ډېر ژر یې له یو تن سره اشنا شو. جان وپوښتل تاسې ته خو څه در پېښ نه شول؟ ومې خندل او ومې ویل اوس خو دا دی روغ جوړ درته ناست یم. جان چې سټرینګ ته ناست ویې پوښتل چیرې ځې؟ ومې ویل تروکادرو هوټل ته. واټونه تش وو او هغه موټر ګړندی ځغلاوه. 2 دقیقې وروسته تروکادرو هوټل ته ورسېدو. همدا چې جان موټر ودراوه، نه ببره د واټ له هغې غاړې د لاسي ماشیندارو ډزو تر اور لاندې شو. زه شاته له دروازې سره نښتی ناست وم. له چوکۍ څخه مې ځان ښکته وغورځاوه. دروازه مې پرانیسته. په یو ټوپ له موټره وغورځېدم او پر پیدرو پړ مخې پرېوتم. ډزې بندې شوې او ورپسې د یو موټر د خوځېدو ګړندی غږ پورته شو. ورو مې سر راپورته کړ. فریدریک مې ولید چې د موټر اړخ ته پر ځمکه پروت دی. ورغږ مې کړل. سر یې وخورېد. ومې پوښتل ټپي شوی خو نه یې؟ ویل نه روغ یم، مګر جان له ځمکې موټر ته سر ور ایسته کړ. زه هم ولاړ شوم. جان ته ورغلم. سر یې د موټر په سټرینګ ایښی و او وینې پر چوکۍ پرتې وې. د ګزمي پولیسو د هارن اواز مې تر غوږ شو. له هوټله هم 2 تنه راووتل. فریدریک وویل جان باید سملاسي روغتون ته ورسوه. په ژوره خواشینۍ مې وویل هغه مړ شوی له بده مرغه. د پر ځای باید زه وژل کېدلی. د هغوی د ډزو نښه زه وم. فریدریک تر ما ډیر خواشینی و. هغه یو ډیر خوږ ملګری له لاسه ورکړی و. تر څو شیبو چوپتیا وروسته په داسې حال کې چې سترګې په جان کې وی ویل
زه پوهیږم چې له هغوی سره باید څه وکړم. ومې ویل آرام اوسه، پولیس را روان دي. ورشه د پولیسو تر را رسیدو وړاندې د جان جیپونه تش کړه. نه غواړم چې پولیس یې وپیژني. فریدریک په خپله دنده پسې لاړ. پولیس له خپل ځانګړي زنګ سره د پیښې ځای ته رانږدې کېدل. لږ وروسته راورسېدل. یو افسر او څو پولیس له موټره راښکته شول. د پولیسو افسر سیده د موټر خواته لاړ. فریدریک خپل کار خلاص کړی و او لږ هغې خواته ولاړ و. افسر د موټر د ښیښو او جان په ګولیو لګېدلې ځایونه وکتل. وروسته زما خواته راغی او ویې پوښتل قاتل مو وپېژاند؟ ومې ویل هغه په موټر کې وتښتېد. د موټر شمیره یې در معلومه ده؟ نه ولا، ما او ملګري مې یوازې د ځان په ژغورلو وتوانېدو. پر چا شکمن هم نه یاست؟ نه، موږ درې تازه دې ښار ته راغلي یو، هیڅوک نه پیژنو. هیله کوم د دې خبرو پر ځای د مقتول د لاښ ښه وړلو لپاره د امبولانس راوستو لارښوونه وکړئ. هغه له خپل اړخ سره ولاړ پولیس ته د بیسیم په مرسته د یو امبولانس راغوښتلو لارښوونه وکړه. بیا موټر ته ورنږدې شو. دغه مهال مې یو بل فکر مغزو ته لاره وکړه. ځان مې فریدریک ته ورساوه او ورو مې په غوږ کې ورته وویل که یې د مقتول د نامه پوښتنه درڅخه وکړه رامین ورته ووایه. په موخه مې باید پوه شي. هو پوهیږم. بیا مو نیت څه دی؟ اوس څه نشم درته ویلی. دا موضوع دې په یاد وي. ښایي افسر همدا اوس د مقتول نوم درڅخه وپوښتي. افسر چې زما څخه خپل کېدونکي تحقیقات بشپړ نه بلل بیا راغی او ویې پوښتل مقتول مو پیژندی؟ ومې ویل ولې نه، دا څنګه پوښتنه کوي؟ هغه زما ملګری و. څه نومیږي؟ رامین. خو د پیژندنې کوم څرک یې په جیبونو کې نه وه. ستا سره شته؟ نه، زه تاسې غوندې حیران یم. څنګه کېدای شي چې په جیبونو کې څه نه وي؟ ډېر ښه، تاسې همدلته اوسئ. د نورو تحقیقاتو لپاره باید زما سره د پولیسو ادارې ته لاړ شئ. هغه ملګري ته مو هم ووایست چې چیرې لاړ نه شي. ومې ویل ډاډه اوسئ، زموږ ملګری وژل شوی او پولیس باید قاتل ومومي. همدا چې یو دوه ګامه راڅخه لرې شو ځان مې شاته کش کړ. د موټر پر شا وڅرخېدم او په ګړندیو ګامونو له هغه ځایه لرې شوم. درنو اوریدونکو، دا و د 4 نفر پولیسي ناول 41مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم. تر هغې ښه وختونه